مجاهد یم هغه در سره د مجاهد خو غلا نه کوي بس خدای شرمولی خدای راخطا کړی د پښو ته درلوېږي. کوټه کې یو طالب د غلا پر مهال نیول شوی. دا طالب د غزنی ولایت د ګیلان ولسوالۍ د قومندان حافظ منصور ملګری دی. د زابل ولایت د شاجوی ولسوالۍ د چمبرانو د کلي د ملا عمرداد زوی دی. په کوټه کې د سیف الله په نوم له یو بل طالب سره په غلا کې نیول شوی دی. نور حال خپله په ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. سیف الله را سره و سیف الله را سره و سیف الله د چا زوی دی؟ دا چې معصوم په کوم څه ولاکه را معلومې کوم څو وخت کېږي دا دی چې ولاکه دا 15 ورځې مې کېږي. بیان وکړه څو ورځې سم 15 ورځې مې کېږي. 15 ورځې کېږي. ولې غلاکه؟ بس خدای شرمولی خدای راخطا کړی د پښو ته درلوېږم. څو کار نه زه مجاهد یم دا څنګه څو کار تا خو زه مجاهد د مجاهدینو رنګ ولې بند دی؟ ول د مجاهدو رنګ بدی چې تا زه مجاهد یم. نو مجاهد یم هغه در سره د مجاهد خو غلا نه کوي. مجاهد خو هغه دي ګرځي د الله په لار کې خپل سرونه ورکوي ته غلاوې کوي مسلمانانو کورونه خرابوي. ولې کېږي مې صبر کړی دی ها بس خدای وشرمولی نه ته غلاوې ولې کوي؟ مجاهد خو غلا نه کوي. خدای وشرمولی خلک د ګرد مجاهدو څخه چې تا ته وګوري دا خو سره باره نفرت کوي. دا ولې خبره نه منله خپله چې موږ ورسره ګرد مجاهد خاموش اجینات مجلس ورسره ستا به نه ویډیو جوړېدل نه به شی په عزت بدلېږي. خبر ځنې چې ورته وایي کم ځای کې غلاوې کم ځای کې غلاوې کلي مې د غلاوې کړي کم ځای کې دي دا دوی خو معلوم دي کار نه پدې ولې دی بیان کوي کم ځای کې کړي زه شپږ ځای مې کړي کم ځای سلای ټاون په سابات کې او دلته هغه ځای سره چې شي سلای ټاون هغه دغه چا سره حساب موبایلان مې ځینې لږ په زوره موبایلان مې ځینې یو موبایلانو پیسې بیا په دا سټلای ټاون څخه بیا بل کوم ځای بل ځای مې نه ده کړی ګرد غلا تاسو غلا کړی دا نور فانډوالان در سره بل څوک نه وو موټرسایکل تاو دی ګرځېدله تاسو په دې اړه څه نظر لرئ په کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.